D mama lower. د ماما لور. ښکلې او په زړه پورې کیسه. شپې خپل نیم مزل وهلی و، له خونې څخه بهر سپینه واوره ورېده. زه په خپله خونه کې په آرام خوب ویده وم. ناڅاپه راپورته شوم، ومې لیدل چې موبایل ته مې زنګ دی. پورته مې کړ، په خوبلن انداز مې وویل السلام علیکم، څوک یې؟ له هغې خوا څخه ځواب رانغی. یو اوږد اسویلی مې وکیښ، بیا مې وویل بلې څوک؟ له هغې خوا یو خوږ او نرم غږ راغی. سلام، زه مینه سهاري یم، ستا د ماما لور. ډېره بښنه غواړم چې په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړې، خو زه دلته کابل ته راغلی یم، هیڅوک هم نه پیژنم. پلار مې راته ستا نمبر راکړی و چې هر کله په خیر ورسېدې نو دا شمېره به ډایل کړې. تاسو ښه یاست؟ مننه، ښه یم. دا څه وایې؟ دا خو ډېره زیاته یخني ده او واوره هم وریږي. سمه ده، سحر زه درځم. مخ و لاس مې ومینځل، د یخنۍ ټول لوازمات لکه جمپر، خولۍ او دسمال مې راواخیستل. د ګراج په طرف راغلم، موټر کې مې کلي تاوه کړه. دا وخت مې رایاد شو چې سحر نه باید وپوښتم چې چیرته ده. کابل خو لوی ښار دی. یو ځل بیا مې زنګ ور وواهه، اوکی یې کړ. سلام سحر، ته چیرته ولاړی؟ وعلیکم سلام، ساحله زه د ننګرهار اډې سره یم. سمه ده، ته بېغمه شه، انشاءالله ډېر ژر به در ورسېږم. د کوټې سنګي څخه مې موټر ته پښه ورکړه او د ننګرهار تر هډې راورسېدم. شاوخوا مې ولیدل هېڅ کومه نجلۍ نه تر سترګو کېده. واوره لا هم ورېده. د ننګرهار هډې ته داخل شوم، دلته هم نجلۍ نه ښکارېده. بیرته سړک ته راووتم، یو ځل بیا مې زنګ ور وواهه. سلام، ته چیرته یې؟ ساحله، زه د اډې په آخر کې د سړک پر سر یو سوپوالا چترۍ لګولې، هلته درته ناسته یم. په دې ځای مخکې هم تیر شوم، خو څوک مې ونه لیدل. دا ځل چې ورغلم رښتیا هم نجلۍ هملته ولاړه وه. د یخنۍ رپ نیولې وه، تور حجاب یې د ننګراریو نجونو په څیر کړی و. په ونه دنګه نجلۍ وه، له بدنه چاغه وه، مخ یې ګرد و، غټې غټې سترګې یې له حجابه راوتې وې. ما د نجلۍ حسن ته حیران حیران لیدل. زه خبر نه وم چې زموږ په خپلوانو کې به هم داسې ښکلې نجلۍ وي. بس په دې نجلۍ ښایست تمام و. خپل جامپر مې راواخیست، له نجلۍ څخه مې تاو کړ. نجلۍ ته مې موټر ته د ورختلو بلنه ورکړه. نجلۍ راوخته، حجاب یې لیرې کړ، خپله غاړه یې له اوبو څخه پاکوله. ما په مخامخ ښیښه کې ورلیدل. نجلۍ خپله غاړه پاکه کړه، د بدن ځینې اندامونه یې هم څنډ وهل. بیا یې زما په طرف خیال شو، ویې ویل ځه کنه حرکت وکړه، ولې داسې برګ برګ راته ګورې؟ نجلۍ دې څه په اول ځل ولیده؟ نه نه، داسې څه خبره نشته، دا دی په خیر روانیږو. د موټر هینډ بریک مې کش کړ او روان شو. ارزان قیمت نه راتیر شو. هر کله چې عبدالحق چارهی ته راورسېدو نو ما یوه لنډه لاره پیدا کړې وه چې خامه کوڅې وې او سیده یې کوټه سنګي ته رسولم. په هماغه لاره مې موټر رهي کړ. یو څه مزل مو وکړ. هر کله چې ښه د بازار نه لرې شوم نو د قدرت کار دی، موټر ودرېد. تیل هم پکې و، نور څه مشکل یې هم نه درلود.
خو نور حرکت یې نه کاوه. ما پرې ډېره خواري وکړه خو موټر نه چالانېده. سحر ته مې وویل ته راځه زموږ ځای دلته لنډ دی، تا به په پښو ورسوم، زه به بیرته موټر پسې راشم. خو سحر ونه منله، خپله راکېوته. د موټر لینونو کې یې ګوتې وهل شروع کړل. ما ورته حیران حیران لیدل. په دې نجلۍ د ښایست تمامه وه. سپین او سور ډک مخ یې درلوده. په مخ یې یو خدایي داغ نه و. غاړه یې هم داسې وه لکه د الماسو غمې. هر کله چې سحر په موټر کې ګوتې ووهلې نو ما ته یې وویل ساحله ته وګوره، اوس شاید چالان شي. ما موټر کې چابي تاوه کړه. رښتیا هم موټر چالان شو. سحر چې لاسونه یې تور شوي وو له خپلې بټوې څخه یې دستمال راوباسه او خپل لاسونه یې پرې پاکول. ما مخ ور واړاوه. ورته مې وویل دا څه دې پرې وکړل او تا ته څه معلومات وشو چې دا ځای یې خراب دی؟ په زړه کې مې یو آفرین ورکړ. ډېر ژر کوټه سنګي ته راورسېدو. یو څه ګرم کبان مې راواخیستل. د نجلۍ پر لور مې په هرو 5 ثانیو کې یو ځل لیدل. هر کله چې به د هغې نظر را باندې ولګېد نو ما به شاته ځای په نظر کې راوست. چې کور ته راورسېدم نو د سهار آذانونه شروع وو. موټر مې په ګراج کې ودراوه. د کورنۍ ټول غړي مې د لمونځ کولو لپاره له خوبه ویښ شوي وو. د نجلۍ په لیدو یې د جلۍ سره ښه روغبړ وکړ. نجلۍ د کور غړو سره پاتې شوه او زه خپلې خونې ته ولاړم. په خپل پالنګ کې اوږد غځېدلی وم. سوچونو له ځانه سره وړی وم چې ساعت ته مې ولیدل نو نور د لمر راختلو وخت و. ځکه نو ما هم ژر ژر لمونځ ادا کړ. دا وخت مې کوټې ته مور راننوته. ویې ویل ورشه یو څه شیدې او پیروی میلمنو ته راوړه. مورې دا نجلۍ څه ته راغلې او څه کار لري کابل کې؟ ولې پلار ورسره نه دی راغلی؟ زویا سحر د جاپان بورس ته کامیابه شوې ده او غواړي چې جاپان ته ولاړه شي. ما هم شیدې او پنیر راوړل. خدای شته د جاپان په خبرې خفه هم شوم. دا څو ورځې ډیره یخني وه نو ځکه یې په ټول افغانستان کې رسمي رخصت اعلان کړی و. زه هم په همدې صورت کار ته تللی نه وم. د ماسپښین پر مهال راته مور وویل زویا سهار غواړي ګلبهار سنټر ته ولاړه شي. غواړي یو څه د ځان لپاره واخلي. ته یې بوځه. د مور امر و. څنګه به مې غورځاوه؟ په موټر کې را سره کښېناستله. موټر ته مې حرکت ورکړ. ګلبهار سنټر دومره لرې نه و. د مارکیټ مخې ته مې موټر ودراوه. نجلۍ د موټر نه نه کوزېده. ما ورته وویل تاسې ورشئ، زه درته دلته په تمه یم. نجلۍ ونه منله او ویې ویل د کابل ښار دی، دلته هر ډول خلک شته. ته مې بیا څه ته ځان سره راوستی. بس په زور یې له ځان سره کړم. پوره 4 ساعته په ګلبهار سنټر کې وګرځېده. خپل ټول د ضرورت لوازم یې پوره کړه. هر کله چې له مارکیټ څخه راوتلو نو یو بوډا سوالګر مخې ته ودرېد. ویې ویل بچیانو الله تعالی دې ستاسې د دواړو ښکلې جوړه هیڅکله هم نه د نظره کوي. که واده مو نه وي کړی نو خدای مو واده نصیب کړه، او که واده مو کړی وي نو خدای دې ښکلی ژوند در په برخه کړي. ما سره لږ کومک وکړی. سحر د سوالګر پر لور حیران حیران لیدل. له بټوې یې ورته لسګون راوباسه او ور یې کړ. هر کله چې په موټر کې کېناستو نو سحر راته وویل ساحله د سوداګر د خبرو په اړه څه نظر لرې؟ زه چې د موټر په چالانولو بوخت وم داسې مې ورته وویل. هغه د سوالګر غلط فهمي وه.
هغه فکر وکړ چې ما او تا یو بل سره د مینې اړیکه لرو، خو هغه تیروتی و. سحر د شال طرفه زما ښي او چپ اړخ کالر ونیوه او وی ویل: ساحله، ستا یادونو خو زه په ننګرهار کې لیونی کړې وم. ستا لپاره خو ما په کور کې بهانه وکړه چې زه د جاپان بورسې ته بریالی شوې یم، خو زه کومې بورسې مرسې ته کامیابه شوې نه یم. زه صرف تا پسې کابل ته راغلم. ساحله، مینه در سره لرم، زړه مې یې. زه حق حیران شوم. د لاسونو څخه مې دم والوت. زما عمر د 25 کالو و او په دې عمر کې سړی په هغه فکر کې نه وي چې خالي مینه وکړي، ځکه چې په دې عمر کې د سړي پوهه لوړه شوې وي او هغه پوهیږي چې مینه دردونه، مرګونه او غمونه لري. ځکه نو زه ډېر زیات وبېرېدم. سحر ښکلې نجلۍ وه، خو د دې حرکت معنی یې دا وه چې هغه ما پسې راتښتېدلې ده. زه بیرته خپل کور ته راغلم. سحر هم راغله. ډېر ژر شپه شوه. د شپې په آرامه خوب ویده شوم. یو وخت مې خیال شو چې په مخ مې څوک ګوتې تېروي. یو دم راپاڅېدم. په خونه کې تیاره وه. نجلۍ چې غټه وه او ویښتان یې هم راپراته وو، نو ورنه ووېرېدم. ما داسې صحنه کله لیدلې نه وه، ځکه مجرد هلک وم. چیغې مې کړې. هغې په خوله لاس راکېښود. په خاموش ډول یې وویل: د لومړۍ برخې پای. که چیرې دوهمه برخې غواړئ نو کمنټ پرېږدئ تر څو درته نشر کړو. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات او زما همکاري مینې سیلۍ تاسې ته وړاندې کړه. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره د خپلې همکارې مینې سیلۍ سره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.